کچر دا نه څوک د پوسو کې چې اسلام ولې غوره دین دی او د دې خصوصیات څه دي، ستا جواب به څه راځي. نن چې د دې باره کې خبرې کوو او دا د هر مسلمان لپاره د دې پیژندل ضروري دي. د ټول نه مخکې دا خبره یاد کړه چې اسلام یو جامع او کامل دین دی چې په دې کې د انسان د ژوند پوره نظام دی چې دا انسان به د خپل رب سره، د خپل ځان سره او شاوخوا چې د کوم خلک موجود دي دغه سره به علاقه څنګه تنظیمي. زما محترم ورونو، اسلام د لوی خصوصیاتونه یو خصوصیت دا دی چې په دې کې انسان په یو رب العالمین باندې د وحدانیت عقیده لري او دغه د توحید عقیده انسان د شرک، کفر، بدعات او خرافات او د وهمونو او هر قسم بدی عقیدین انسان ته نجات ورکي او د انسان د غلامۍ نه ازادي او د خپل رب او خالق سره د تعلق مضبوطي. خیسته اخلاق دا د اسلام لوی حصہ ده. اسلام چې د مونږ ته په امانتداري او په صداقت، په صبر او تحمل دغه رنګي د نور خلکو سره په خیسته رویه باندې تلقین راکړي، خاصتا د مور او پلار سره، د خپل اهل سره، د گاونډیانو سره، د ټولو خلکو سره. او رسول الله صلی الله علیه وسلم زموږ لپاره یو عظیم مثال دی دغه ژوند، دغه سیرت چې کله بعد دشمنانو دغه اخلاق ولیده نو هغه به چې د اسلام راوړه. دغه رنګي اسلام چې د عدل او انصاف یو بهترین نظام قائم کړي. په دغه نظام کې امیر او غریب، کمزور او طاقتور، لوی او وړوکی، حاکم او محکوم دا ټول سره برابر دي. دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کچرته د محمد لور فاطمه صلی الله علیه وسلم هغه غلا کړی وي نو ما به د هغه لاس پرې کړی وي. دلته د حاکم او د محکوم، د مالدار او غریب، د ټولو افرادو لپاره یو شانتي نظام دی، یو شانتي قانون دی. په اسلام کې چې دی څوک د رنګ د لحاظه، د منصب د لحاظه، د قوم او د نسب د لحاظه فوقیت نه لري. فوقیت چې دی او بهتري او غوروالي صرف په تقوا کې ده. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. دغه رنګ اسلام چې دی یو معتدل او متوازن دین دی. نو انسان ته اجازه ورکوي چې دا د تنها پسندۍ طرف ته لاړ شي او نه د انتها پسندۍ طرف ته، او نه چې دی بالکل آزاد پریدي، بلکې د روح او جسم په منځ کې، د عبادت او ژوند په منځ کې، د دنیا او آخرت په منځ کې یو ښایسته توازن چې دی هغه قائم کړی دی او تا د انسان د فطرت سره عین مطابق دی. دغه رنګ اسلام چې دی ښځو ته کوم حقوق ورکړي دي، که هغه د خور او لور په صفت کې، که د مور او د ښځې په صفت کې، اسلام چې دیو ته کوم عزت ورکړی دی. دغه شان په وراثت کې، په تعلیمي لحاظ سره، ازدواجي زندګۍ کې چې کوم حقوق اسلام ورکړي دي زنانه ته، نو په نورو معاشرو کې تر ډیر او لدې حد پورې دی کوم مثال موجود نه و. دغه رنګي په اسلام کې د زکات او د خیرات او د صدقاتو دا کوم نظام چې دی په معاشره کې چې کوم کمزوري خلک دي د هغې لحاظ ساتلی شوی دی. دغه رنګ اسلام چې دی محترم ورونو هغه د امن او صلح دین دی. په دې کې قتل او غارت او تشدد او زیاتی او ظلم نه سخته منع راغلی ده. نه یوازې د اسلام چې دی د انسان حقوق حفاظت کوي بلکې د حیواناتو د حقوق پوره محافظ دی.